السلام علیکم. زه فرمان الله نجراب ولیم. الله تعالی به په ورځ د قیامت کې خلک راجمع کړي او بیا به یو اواز کوونکي ته ووایي چې ته دې خلکو کې اواز وکړه چې اهل الفضل چیرته دي، غوره خلک چیرته دي، این اهل الفضل، اهل فضل چیرته دي. د دغې خلکو څخه یو ډله راپاڅېږي او د جنت لور ته په تیزۍ سره ځي. په لاره کې ورسره ملایکې مخ کېږي، ترې پوښتنه کوي من انتم، تاسې څوک یاست؟ انا نراکم سراعا الی الجنه، موږ تاسې وینو چې په تیزۍ سره د جنت لور ته ځئ. دغه خلک ورته په ځواب کې وایي چې موږ اهل الفضل یو، موږ غوره خلک یو. ملایکې ترې پوښتنه کوي ستاسو د غوره والي لامل او وجه او سبب څه شی دی؟ دوی ورته وایي چې موږ د غوره والي وجه هغه او سبب او لامل هغه دا دی چې کله به په دنیا کې په موږ باندې تکلیفونه راغل موږ به ورباندې صبر کوو، او که چیرته یو چا به راته تکلیف ورسوو موږ به هغه ته معافي او بښنه او تېرېدنه کوله. نو که چیرته تاسو هم غواړئ چې جنت ته لاړ شئ او د اهل الفضل له ډلو څخه وشمېرل شئ، صبر کوئ او معافي کوئ، یو بل ته معافي کوئ. په دې سره الله تعالی تاسو ته جنت درکوي.